السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې تاسو خپلې ویډیوګانې ښایسته ډیزاین کړئ. مطلب په هغې کې تاسو داسې افیکټس ولګوئ چې ټول خلک ورته حیرانه پاتې شي. دا وګورئ تاسو ته چې کومه ویډیو ښکاري دغه شانتي ویډیوګانې تاسو څنګه جوړولی شئ. دې نه علاوه تاسو سلو موشن خپله ویډیو چېرته کې جوړه کړې وي هغه سلو سپیډ د هغې سلو کول غواړئ یا په منځ کې پکې نور څه چینجز راوستل غواړئ، څه لیکل یې پرې کول غواړئ، نو ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی د ویډیو جوړولو دپاره او ډېر په اسانه طریقې سره پرې تاسو ویډیوز چې دي هغه خپلې جوړولی شئ. نو قدرمنو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ته ایډوکیشن درخواست کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی بیا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، تاسو به سمپل هم دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله چې دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ نو سمپل بیا به تاسو څه وکړئ، تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته کې تاسو وګورئ تاسو له یې راکړی دی اوله خبره ویډیو ایډیټر د دې نه علاوه دلته کې تاسو وګورئ تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړئ ټیک ده نو دا به ډایرکټلی ستاسو د موبایل ګیلري ته لاړ شي. اوس تاسو خپل له موبایل ګیلري نه هغه یو ویډیو راواخلئ چې کومه یو یې باندې تاسو ایډیټینګ کول غواړئ، مطلب هغې کې څه نه څه چینج راوستل غواړئ. سمپل مطلب دا ویډیو شو. ټیک ده، اوس دلته کې تاسو که راشئ سپیډ د دې وګورئ نو دلته کې دا تاسو چې دی سپیډ اف کولی هم شئ او سلو کولی هم شئ. دا وګورئ تاسو له دلته کې هغه هر څه چې دي هغه راکړي دي، مطلب که سپیډ یې سیوا کول غواړئ یا کمول غواړئ نو هغه تاسو کولی شئ. بله خبره که د ویډیو تاسو چېرته په منځ کې کټ کول غواړئ نو دا وګورئ د تاسو ټریم کولی هم شئ. ټیک ده، د دې نه علاوه اوس تاسو ویډیو جدا جدا فارټس ته اړول غواړئ، دا وګورئ دلته کې بریک یو آپشن تاسو له راکړی دی نو هغه تاسو په منځ کې بیا مطلب بیل کولی هم شئ، مطلب ماتولی هم شئ. د دې نه علاوه دلته کې په تاسو مختلف کم فلټرز چې دي هغه پې لګولی شئ. دا وګورئ تاسو ته لاندې دلته کې ډېر زیات فلټر چې دي هغه میلاویږي. دغه شانتې وګورئ ورپسې نور پکې هم دنیا شی کم پورټریټ والا فلټرز چې دي یا بلیک اینډ وایټ فلټر چې دي، موویز والا چې کم دي، لایټ اینډ شیډو والا، دا ټوټل فلټرز چې دي دغه فلټرز تاسو د دې ځایي نه ښه په اسانه طریقې سره خپل په دغه ویډیو باندې لګولی شئ. دا وګورئ تاسو ورپسې که تاسو وګورئ نو په دې کې تاسو مختلف کم سټیکرز چې دي هغه پکې هم لګولی شئ. دا وګورئ دلته کې تاسو ته ډېر ښه سټیکرې چې دي هغه میلاویږي نو تاسو هر یو خپلې د خوښې کم سټیکر چې دی هغه راواخلئ او هغه پې ولګوئ. د دې نه علاوه که تاسو په دې کلیپ کې نور څه ایډجسټمنټ کول غواړئ دلته کې وګورئ تاسو مطلب هارزنټل یا ورټیکل مطلب روټیټ کول یې غواړئ یا پکې بل څه کول غواړئ نو هغه هم تاسو د دې ځایګي نه چې دی ښه په اسانه طریقې سره هر څه کولی شئ. ورپسې بله خبره ده د بیک ګراوند. ټیک ده، که تاسو دې کې بیک ګراوند خپلې د ویډیو چینج کول غواړئ نو دا وګورئ تاسو دلته کې بیک ګراوند کلرز هم تاسو له راکړي دي. ورسره که تاسو پې نور خپلې د خوښې بیک ګراوندز لګول غواړئ نو دغه بیک ګراوندز چې دي هغه هم تاسو ته دلته کې میلاویږي. دا وګورئ تاسو ته به شاته چې کوم بیک ګراوند دی هغه به تاسو ته ښکاري چې تاسو پې څنګه بیک ګراوند چې دی هغه لګولی شي. دې نه علاوه که میوزیک پې لګول غواړئ نو د هغې دپاره پکې هم تاسو له دلته کې آپشن راکړی دی. دا وګورئ سمپل په میوزیک به کلیک وکړئ، دلته کې هم سرچ کولی شئ، خپل له موبایل ګیلري نه کم سیو میوزیک چې دی اپې هم لګولی شئ. دغه شانتې بل تاسو له پکې د ټیکسټ آپشن هم راکړی دی، مطلب څه لیکنې پې کول غواړئ نو هغه پې هم کولی شئ. دا سمپل وګورئ دلته کې په هره ژبه کې پې تاسو څنګه هم لیکلې کول غواړئ نو هغه پې هم تاسو دغه شانتې کولی شئ. نو ملګرو دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی د ویډیو جوړولو لپاره. امید لرم چې خوښ شوی به مې وي، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.